بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ډسکشن ټاپک دی کینګډم پروټیسټا. نن به موږ دا کینګډم پروټیسټا په ډیټیل سره وایو. نو راځو خپل ټاپک له شروع کوي. This kingdom include the eukaryotes organism. په دې کینګډم کې چې کوم ارګانیزم دی هغه یوکریاټس دي. یوکریاټس مطلب دا دی چې دوی د سیل کې کوم نیوکلیس دی هغه نه بغیر چاپیره نیوکلیار ممبرین یا نیوکلیار انویلاپ موجود وي. صحیح شو؟ They are unicellular colonial. په دې کې چې کوم ارګانیزم دی هغه به یونیسیلولر وي او یا به یونیسیلولر کالونیل وي. د یونیسیلولر کالونیل مطلب دا دی چې دا یونیسیلولر به راوځي شوي وي داسې ډېر شي. صحیح شو؟ او داسې یو کالوني به یې جوړه کړې وي. د هغې د وجې نه دا کالوني چې دا موږ ته بیا په سترګو هم ښکارېږي. They do not form tissue. دوی به ټیشو نه جوړوي. شاته یازي کې مونږ ووي چې دا به کالوني په فارم کې اوسېږي، مطلب سیلونه چې راوځي کېږي نو ټیشو جوړوي که نو. او په دې کینګډم کې دا کرکټر دی چې دوی به بیا ټیشو نه جوړوي. صحیح شو؟ Some protists contain chlorophyll and some lack chlorophyll. په ځینو پروټیست کې کلوروفیل موجود وي او په ځینو کې کلوروفیل موجود نه وي. اوس په کومو کې چې کلوروفیل موجود وي نو هغوی به خپل خوراک په خپله تیاروي. صحیح شو؟ هغه بیا اټوټراپس وي او په ځینو کې چې نه وي نو هغه بیا هیټروټراپس وي، هغه خپل خوراک په خپله نشي تیارولی. دې اکزامپل دی امیبا او بل اکزامپل دی کلیماډوموناس.